موږ دومره ښه یو چې هیڅ چاته انتقام نه پرېږدو. موږ پښتانه یو، موږ له ویرې نه اسلام نه پرېږدو. موږ د سرونو په قیمت دین او پښتو ساتلې، دا غازي خوره ګڼو ګیرو او بریتو ساتلې. بخوی نه چا چې لاسلیک د ډیورن لاین کړی، هر خدای نه ترسه چې پردیو ته کمپاین کړی. له زړه مې نه وځي د ګران شاعر تراب خبره، څومره خوږه څومره ښایسته لکه ګلاب. دوستانو تر هر څه مخه دا ویډیو مکمل له تاسو سره شریک کوم. د شعر فضا باید دومره حقیقت ویلی دی چې یقیني د دې ویډیو برداشت کول به یو سړی برداشت کی، او کم کس حقیقت خوښونکی ده هغه کسانو ته به ډیره دا ویډیو خوند وکړي. راځئ تر هر څه مخه دا سره وګورئ مکمل تر پایه. جنرال صاحب ملګری چې دی و په هر تعرض او هر غورځنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم. ډیرو خلکو ته پکې اشاره ده، ډیرو هیوادونو ته. څوک پسمرګي وي مستعار، ساحل څوک په بدري څوک لیزري وي مستعار، سنگر پیژني نه په سنگري وي مستعار، یو نیم د غم بچی په تاروزي وي مستعار. لیدلې لا تر اوسه هیچا نه دي ځای د ننګ کې، زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې. الف امن غواړي امن باندې خاط د پی پناه غواړي، له جنگ استبداد د غین غازی له هر کافر سره تضاد ده. چې تر پایه وګورئ تاسو به مطلب پوه او خوند باندې واخلئ. نصرت د رب تل کړی امداد ده. الف امن غواړي امن باندې خاط د پی پناه غواړي، له جنگ استبداد د غین غازی له هر کافر سره تضاد ده. الف الفتمننا کې هر اولاد د نون نصرت د رب تل کړی امداد ده. سین سکون هر الوش خوره د هیواد ده، تی ترزن او غیرتی ترنه مراد ده. الف اصل محکم پر اعتماد د نون ناره تر قیامت الجهاد ده. نن ناره تر قیامت الجهاد د خایستونه د سپینغر د کشمشاد د عاجز سنگینوال زړه پر آباد د ننګرهار د ګلوهار جلال آباد ده. نظم وایم چې ملګری چې دی و په هر تعرض او هر غورځنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې. جنرال صاحب ملګری چې دی و په هر تعرض او هر غورځنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې. چې ګورم در پسې څوک پسمرګي وي مستعار، ساحل څوک په بدري څوک لیزري وي مستعار، سنگر پیژني نه په سنگري وي مستعار، یو نیم د غم بچی په تاروزي وي مستعار. لیدلې لا تر اوسه هیچا نه دي ځای د ننګ کې، زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې. ملګری چې دی و په هر تعرض او هر غورځنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې. چې ګورم در پسې څوک پسمرګي وي مستعار، ساحل څوک په بدري څوک لیزري وي مستعار، سنگر پیژني نه په سنگري وي مستعار، یو نیم د غم بچی په تاروزي وي مستعار. لیدلې لا تر اوسه هیچا نه دي ځای د ننګ کې، زاړه یاران د مشره ولا. مخکې تاسو وګورئ ډېر خوند به کوي. د چا شپر انګار وي د چا شپر وسکر وټه، تاو کړي شریدونه د پیکا هم وي تر څټه. ګزمې ته چې روان شي بل څه نه اخلي له راکټه، شریعت یا شهادت شعار هم لیکوي پر مټه. پرېږدي به د یوازې چرته پېښ مشي په جنګ کې، زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې. د چا شپر انګار وي د چا شپر وسکر وټه، تاو کړي شریدونه د پیکا هم وي تر څټه. ګزمې ته چې روان شي بل څه نه اخلي له راکټه، شریعت یا شهادت شعار هم لیکوي پر مټه. پرېږدي به د یوازې چرته پېښ مشي په جنګ کې، زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې. چې ګورم هر سړی بس شبکۍ زنداني وي، الله ورته ورکړی قد قامت او ښه ځواني وي. پرمه کې راغلی 12 کاله قرباني وي، نو خود به مو امیر صاحب ترمنځ دا بدګماني وي. دا څوک دی دا هغه دی جوړوي ځان په هر رنګ کې، زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې. هغه وخت نه فاتح نه ذوالفقار نه دا خنجر و، چې ځان ته خطر وایي دا پرون چاته خطر و. همیش به له جهاد او مجاهد نه مرور و، حساب په نرانو خو ښځو کې هنر و. اوس اخلي له مظلوم ولس باجونه په قلم کې، زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې.
څه ستونزې مشکلات وي چې وختونه د سنګر و یو زوړ موټر سایکل و یا به چېرته یو موټر و چاپې به لګېدې که به ماښام که به سحر و لیدلي تر پرونه تا کوجونه د دفتر و اوس ګرځې له رڼا پسې خویونه د پتنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې ډېر حقیقت ویل. غربت او جنگ ځپلې دې ځوانۍ پورې مه خانده د دې مظلوم ملت له قربانۍ پورې مه خانده لوڅ سر د شهید کونډې لیونۍ پورې مه خانده لورکۍ د یو شهید د دې جینۍ پورې مه خانده در یاد شو چې شهید شو هغه پورې تور ګړنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې د تیرو کیسې واوره چې له سره غداران و یو دوه او درې خو نه و بس اکثره غداران و یو څو هنروالا څو بې هنره غداران و نیولې ملازم نه تر رهبره غداران و حساب به ورکړي قبر هغه دوه لیشتې ځای تنګ کي زاړه یاران د مشره ولا نه وي بالکل شک د تیرو کیسې واوره چې له سره غداران و یو دوه او درې خو نه و بس اکثره غداران و یو څو هنروالا څو بې هنره غداران و نیولې ملازم نه تر رهبره غداران و حساب به ورکړي قبر هغه دوه لیشتې ځای تنګ کي زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې ما څه کړي سړیه خو به سپینې سپینې وایم نفرت نه خپروم ټپې د مینې مینې وایم په وینو رنګ بدن د شهید وینې وینې وایم خبر رانه په دې دي یاران ځینې ځینې وایم ما څه کړي سړیه بالکل حقیقت برداشتول لري چا کار نه نفرت نه خپروم ټپې د مینې مینې وایم په وینو رنګ بدن د شهید وینې وینې وایم خبرانه په دې دي یاران ځینې ځینې وایم نور څه ګناه د ما سنګینواله جز ملنګ کې زاړه یاران د مشره ولا نه وینم په څنګ کې له چا وژاړم او چا ته په ژړا شم له چا وژاړم او چا ته په ژړا شم زه د ژوند کومې ستړیا ته په ژړا شم یوه نه ده او نه دوه دي او نه درې دي زما ژوند کې ټولې بدې خاطرې دي چې پیدا شوم رالوی شوم انقلاب دی چې په ښو او بدو پوه شوم انقلاب دی بیا چې راغلم په ځوانۍ همدا کیسه وه هو ټوپک او ګردنۍ همدا کیسه وه په وطن کې ګرځېدې کفري لښکرې په خپل زور به نازېدې کفري لښکرې ډاکټر صاحب بشیر بیا چې راغلم په ځوانۍ همدا کیسه وه هو ټوپک او ګردنۍ همدا کیسه وه په وطن کې ګرځېدې کفري لښکرې په خپل زور به نازېدې کفري لښکرې د ملا او مجاهد نوم پکې عیب و چې ملګری د ناټو و هغه صیب و بلها خلک د وطن نه مهاجر شول حاکمان د ملت څو کسه فاجر شول څوک یې خرڅ کړل ګاونډیانو په پردیو په بدل کې د ډالرو افغانیو هم یې خرڅه کړه یو حوره مسلمانه د عافیه په نوم مشهوره مسلمانه بیا یې یوړه په کیوبا کې زنداني شوه زولنو کې د وحشت تیره ځواني شوه هم د نورې ډېرې پیغلې کړې سرتورې د ډالرو مینې څومره یې سرزورې هم د نورې ډېرې پیغلې کړې سرتورې د ډالرو مینې څومره یې سرزورې نوک ویستل د سپي داړل وړې پنجرې وې په کیوبا کې تر دې بدې شکنجې وې په بدل کې د ډالرو معامله شوې ډېرې پیغلې په زندان کې حامله شوې چا لیکلی یو کتاب په دې منظور ده د کتاب نوم د ګوانټنامو انځور د وحشتونه بربریت پکې رسوا دي دعوګیر د بشریت پکې رسوا دي وحشتونه بربریت پکې رسوا دي دعوګیر د بشریت پکې رسوا دي بیا هم وایم بیا هم وایم بیا هم وایم چې ژوندی یم زه دې ستایم زه دې ستایم زه دې سلام کوم غیرت ته عافیانو مې خور کوي د وحشت نښې دې په مخ وینم معصومې خور کوي جنرال صاحب زه دې سلام کوم غیرت ته عافیانو مې خور کوي د وحشت نښې دې په مخ وینم معصومې خور کوي نارې دې نه اوري نړۍ زما مظلومې خور کوي د ژوند د هر رنګ خوشحالیو نه محرومې خور کوي د وخت د جبر د تاثر لاندې محکومې خور کوي عرب شیخان به ویده پاتې وي تر کومې خور کوي زه دې سلام کوم غیرت ته عافیانو مې خور کوي د وحشت نښې دې په مخ وینم معصومې خور کوي نارې دې نه اوري نړۍ زما مظلومې خور کوي د ژوند د هر رنګ خوشحالیو نه محرومې خور کوي عرب شیخان به ویده پاتې وي تر کومې خور کوي د دوی مثال عمر د ونې د مرغۍ یوه شپه ټوټه ټوټه د شمخونه د غلامۍ یوه شپه بالکل په کار هم داسې منصور حبیبزی صاحب موږ دومره ښه یو چې هیڅ چاته انتقام نه پرېږدو موږ پښتانه یو موږ له ویرې نه اسلام نه پرېږدو موږ د سرونو په قیمت دین او پښتو ساتلې دا غازي خوره ګڼو ګیرو او بریتو ساتلې
بخوی نه چا چې لاسلیک د ډیورن لاین کړی هر خدای نه ترسه چې پردیو ته کمپاین کړی له زړه مې نه وځي د ګران شاعر تراب خبره څومره خوږه څومره ښایسته لکه ګلاب خبره څو د مرګي په خوب ویده څو پاتې ویښ قرضداري نه مو بخلي نه یې بخو د تاریخ قرضداري څه شوې هغه څو بشردوسته بشرپالې ډلې تش په نامه څو شرپسندې نړیوالې ډلې د فلسطین او د غزې په حال خاموش ولیدي بخت د مظلوم ملت د وینو په پروش ولیدي څه شوې هغه څو بشردوسته بشرپالې ډلې تش په نامه څو شرپسنده نړیوالې ډلې د فلسطین او د غزې په حال خاموش ولیدي بخت د مظلوم ملت د وینو په پروش ولیدي دوی د سوریه له زندانونو ناخبر ولیدي هلته له شویو وحشتونو ناخبر ولیدي ګناه یې نه وه خلک هسې زنداني شول پکې څوک له بېحده تعذیبونو لیوني شول پکې دوی د سوریه له زندانونو ناخبر ولیدي هلته له شویو وحشتونو ناخبر ولیدي دا درواغجنه نړۍ ولې حقیقت نه وایي د سیدیانا د زندان هیڅ نه وه وحشت نه وایي ګناه یې نه وه خلک هسې زنداني شول پکې څوک له بېحده تعذیبونو لیوني شول پکې نعمت صاحب 20 کاله مخکې مړه تر اوسه بې دفنه پراته لوس جسدونه پکې اوس هم بې کفنه پراته هغه دی ولید چې په خپل لاس یې سجین جوړو چا چې دوزخ پرون پر مخ د فلسطین جوړو د وخت فرعون ټرمپ دعوه د خدایي وکړله ثاني ابلیس و چې دومره مغروري وکړله کیسه برعکس شوه لمبو کالیفورنیا واخیسته او د تباهۍ چغو یې لر او بر دنیا واخیسته په غرور نازېدی چې پر خپل لاس یې سجین جوړو چا چې دوزخ پرون پر مخ د فلسطین جوړو د وخت فرعون ټرمپ دعوه د خدایي وکړله ثاني ابلیس و چې دومره مغروري وکړله کیسه برعکس شوه لمبو کالیفورنیا واخیسته د تباهۍ چغو یې لر او بر دنیا واخیسته د اور لمبې د خدای عذاب پرې هغه دم جوړ شو دنیا یې ګوري امریکې نه جهنم جوړ شو اور انتقال شو بل ځای ته د مرغیو په مټ کانټرول یې نه کړ د هېڅ رنګ ټکنالوژیو پر مټ لمبې شوې بلې د قوي باد او طوفان په مخ کې امریکې خدای کړلې ذلیله د جهان په مخ کې امریکې خدای کړلې ذلیله د جهان په مخ کې مننه بالکل ډېر په زړه پورې خوندور شعر و امریکا هم داسې ذلیله سوله د جهان په مخ کې دومره خوندور شعر یې ووایي چې په دې کې دومره حقیقت پراته و که یو انسان نه عقل لري او د عقل خاوند دی او دې شعر ته سوچ او فکر ورلکي ډېر څه ورڅخه زده کېږي ډېر تیر سوي باندې هم مطالعه کولی سي په روان وخت کې هم مطالعه کولی سي او له دې شعر څخه ډېر څه زده کړولی سي دا په فیسبوک کې پر مخ باندې رالی نو راوامیخستی نو ما له تاسو سره به شریک کړم شاید ډېرو ملګرو کتلی او ډېرو نه وي خو دا داسې بهترین خوندور شعر چې دومره حقیقت له سره تر پایه نوم دی و د شعر په ژبه نصیحت و د شعر په ژبه یو حقیقت ویل و یو داستان هم پکې پروت و چې نن ما له تاسو سره پر سکرین باندې شریک کړی الله دې وکړي چې تاسو ته یو خوند د شعر درکړی د دې شعر په هکله له دې شعر سره د موافقت په هکله د دې شعر د ویلو د حقیقت په هکله که تاسو کوم نظر لرئ مهرباني وکړئ په کمنټ کې له موږ سره شریک کړئ